أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. د مسلمانی د پنځو بناو د سلسله دوهمه فته. محترم ورونو، په تیره اوله فته کې زموږ بحث د هغو اوبو په باره کې وو چې په هغو سره اودس تازه کول او غسل کول صحیح و یا نه و صحیح، چې په هغه جمله کې مو 11 مسئلې درته بیان کړې، او اوس به د هغه بحث په 12مه مسئله شروع وکړو. 12مه مسئله: که د یوې خونې پر بام نجاست موجود وو او باران و اورېدی او د دغه بام د ناوې څخه ومځکې ته اوبه راتویېدلې، باید وکتل سي که نیم بام یا تر هغه زیات په نجاست لړلی وو، دغه اوبه چې د ناوې څخه راتویېږي مردارې دي، او که بام تر نیمایي لږ په نجاست لړلی وو، اوبه پاکې دي. او که چیرې نجاست د ناوې په خوله کې پروت وو او ټوله اوبه پر هغه نجاست تیرېدې او مځکې ته راتویېدې، بیا هم اوبه نجسې دي. 14مه مسئله: که د یوې ولې اوبه ډېرې کرارې بهېدلې، په هغه اوبو دې آرام آرام اودس تازه سي، دا د پاره د دې چې هغه مستعملې اوبه دوهم وار بیا اودس تازه کوونکی په اوداسه کې استعمال نه کړي. 14مه مسئله: که په اوبو کافر یا کوچني ناپوه هلک لاس چخ کړي، که د هغو پر لاسو ظاهري نجاست نه وي، اوبه نه په مردارېږي، مګر څرنګه چې په ناپوه کوچنیانو ډېر باور نسته، نو که تر دغه اوبو نورې پاکې اوبه موجودې وي، په هغو دې اودس تازه کړه سي. 15مه مسئله: هغه حشرات چې وینه نه لري، لکه غوماشه، غالبوزه، مچ او داسې نور، که په اوبو کې مړه سي یا تر اوبو د باندې مړه سي او بیا اوبو ته ورولوېږي، اوبه نه په مردارېږي، په هغو اوبو سره اودس او غسل روا دي. 14مه مسئله: هغه حیوانات چې پیدا کېدل او ژوند یې په اوبو کې وي، لکه ماهی، چونګشه، چونګاش او داسې نور، که په اوبو کې مړه سي، اوبه نه په مردارېږي. دغه رنګه که بېله اوبو په نورو شیانو کې لکه شیدې، غوړي، مستې او داسې نور ولوېږي او په هغو کې مړه سي، هغه هم نه په مردارېږي. یاداوري: چونګشه پر دوه قسمه ده، آبي او خاکي. آبي چونګشه د پښو د ګوتو په مابین کې پردې لري او خاکي چونګشه نه لري. نو هغه خاکي چونګشه چې وینه لري، که په اوبو کې مړه سي، اوبه په مردارېږي. 15مه مسئله: هر هغه حیوان چې ژوند یې په اوبو کې وي، مګر زیږېدل او پیدا کېدل یې په اوبو کې نه وي، لکه هیلۍ، بطه او داسې نور، که تر اوبو د باندې مړه سي او بیا په اوبو کې ولوېږي او یا په اوبو کې مړه سي، اوبه په مردارېږي. 18مه مسئله: هغه اوبه چې په لمر سره تودې سوي وي، د هغو په استعمالولو سره دا امکان شته چې په بدن کې دې سپین داغونه پیدا کړي، لکه پس، نو په غسل او اوداسه کې د دغه اوبو څخه پرهیز کول ښه کار دی. 19مه مسئله: هر هغه حیوان چې په خپله مړ سي، که د هغه پوست په لمر یا بله طریقه پوخ او وچ کړه سي، پر هغه لمونځ روا دی، بیله د خنزیر د پوست څخه چې هغه په هیڅ ډول سره نه پاکیږي. هر څه چې د انسان پوست دی هغه پاکیږي، مګر د انساني شرافت په خاطر د هغه استعمالول ناروا دي. 20مه مسئله: هر هغه حیوان چې د هغه غوښې حرام دي، د هغه پوست په پخولو سره حلالیږي، او که دغه حیوان د سر پرې کولو په وخت کې بسم الله پر وویل سي، بیا یې هم پوست بیله پخولو څخه پاک دی، مګر غوښې یې ناپاکه او د خوړلو دپاره حرام دي. 21مه مسئله:
هر هغه حیوان چې په خپله مړ سي د هغه اډوکي ښکرونه او غاښونه پاک دي. دغه رنګه د دغه حیوان په غولانځه کې شیدې او په نس کې جوړه هګۍ پاک دي، په دې شرط چې دغه شیان به د دغه مړه حیوان په وینه او غوړو نه وي لړلي. خو که په وینه یا غوړو یې لړلي وه بیا نجس دي، او که اوبو ته ولوېده هغه اوبه هم مرداروي. 22مه مسئله، د انسان هډوکي او ریښتان پاک دي، خو د انساني عزت او شرافت په خاطر باید د هغو د استعمال څخه ځان وساتل سي. محترم ورونو، اوس به د څا د اوبو مسائل او احکام درته بیان کړم. اوله مسئله، که په څا کې نجاست ولویږي څا مرداریږي، دا فرق نه کوي چې نجاست لږ دی که ډېر، باید د څا ټوله اوبه راوکښل سي، او کم وخت چې د څا ټوله اوبه راویستل سي څا پاک سي. دغه رنګه د څا دیوالونه، رسۍ او سلواغه هم ورسره پاکیږي، د هغو وجلا پریوللو ته ضرورت نسته. تبصره، د څا د ټولو اوبو د راکښلو څخه مقصد دا دی تر هغه وخته به اوبه ځینې راکاږي تر څو چې سلواغه ور واچوي نیمه د اوبو نسي ډکه، یعنی د څا اوبه دونه لږ سي چې سلواغه ور واچوي نیمه لا د اوبو نه ډکیږي، دغه ته نو د څا د ټولو اوبو راکښل وایي. 2مه مسئله، که په څا کې د کوترې یا چغوکې نجاست ولویږي نه په مرداریږي، او که د چرګ یا هیلۍ نجاست ور ولویږي څا مرداریږي، باید ټوله اوبه یې راوکښل سي. 3مه مسئله، که په څا کې غوایي، پسه، پشي، سپی، انسان یا بل دغسې حیوان بولي وکي څا مرداریږي، باید ټوله اوبه یې راوکښل سي. 4مه مسئله، که په څا کې انسان، پسه یا د دوی پر اندازه بل حیوان ولوېدی او مړ سو، باید د څا ټوله اوبه راوکښل سي، او که چیرې دغه حیوانات د باندې مړه سوه او بیا څا ته ولوېده هم یې دغه حکم دی. 5مه مسئله، که یو ژوندی حیوان څا ته ولوېدی او هلته مړ سو او پس له مرګه وپړسېدی یا وشوړېدی، باید د څا ټوله اوبه راوکښل سي، دا فرق نه کوي چې دا حیوان لوی دی که کوچنی. 6مه مسئله، که موږک یا چغکه یا د دوی پر اندازه بل حیوان څا ته ولوېدی او هلته مړ سو مګر پړسېدلی او شوړېدلی نه و، د دغه څا څخه د پاکوالي دپاره باید حتما 20 سلواغې اوبه راوکښل سي، او که 10 سلوغې راوکاږي دا ښه او بهتر دی، یعنی 20 سلوغې واجب او 10 سلوغې مستحب دی. باید دا درته معلومه وي چې دغه د 20 یا 10 سلوغو اوبه راکښل پس له هغه څخه وي چې مړ حیوان د څا او اوبو څخه راوکاږي. حتی یوازې دلته نه بلکې په هره مسئله کې چې موږ وایو چې دونه سلوغې اوبه باید راوکښل سي، دا ټوله پس له هغه څخه چې د هغه مړ حیوان یا نجاست د څا څخه راویستل سي. 9مه مسئله، که کوتره یا چرګ یا د دوی پر اندازه بل حیوان و څا ته ور ولویږي او مړ سي، د دغه څا د پاکوالي دپاره باید حتما 40 سلوغې اوبه راویستل سي، که 80 سلوغې راوکښل سي دا ښه او بهتر کار دی. 8مه مسئله، په سلوغو کې هغه سلواغه معتبره ده چې د دغه څا څخه همیشه اوبه په راکښل کیږي، نو که په بله غټه یا کوچني سلواغه اوبه ځینې راوکښل سوې باید د څا په اصلي سلواغه حساب ورته وسي. 9مه مسئله، که څا چینهداره و چې د هغه د ټولو اوبو راکښل غیر ممکن یا سخت و، نو اول باید د څا اوبه اندازه سي او بیا باید هغونه اوبه ځینې راوکښل سي. مثلا اول دې 50 سلوغې اوبه پرله پسې ځینې راوکښل سي او بیا دې وکتل سي چې څونه اوبه کمې سوې، بیا دې نو پر هغه اندازه پاته اوبه ځینې راوکښل سي. د ښه توضیح دپاره مثلا په څا کې 15 متره اوبه وې او په هغه اولو 50 سلوغو 1 متر اوبه کمې سوې، نو دې د هغه پاتو 4
مترو اوبو د پاره 200 سلوغې نوري اوبه راوکاږي. لسمه مسأله، که د یو چا څخه مړ موږک راویستل سو او دا معلومه نه وه چې څه وخت ورلوېدلی دی، نو د موږک ته وکتل سي. که شوړېدلی او پړسېدلی نه و، نو د 5 وخته لمونځ راوګرځول سي. دا حکم د هغه چا د پاره دی چې د دغه څا په اوبو یې او د سونه تازه کړي وي، او د هغه لوښو او کالو پرېولل لازم دي چې په تېر سوي یوه شبانه روز کې په دغه اوبو سره پرېولل سوي وي. یعنی که موږک پړسېدلی او شوړېدلی نه و، د فقه علما د دغه موږک د لوېدلو دپاره یوه شپه او یوه ورځ وخت ایږدي، او په دغه تیره شپه او ورځ کې چې دغه اوبه پر هر شي مستعملې سوي وي هغه دې پرېولل سي. او که د لمنځو دپاره او د سونه په تازه سوي وه هغه لمنځونه دې راوګرځول سي. او که د دغه موږک جسم پړسېدلی یا شوړېدلی وو، دلته نو علما دا حکم ورکوي چې موږک د 3 ورځو څخه ساته لوېدلی دی، نو باید د 3 ورځو لمنځونه راوګرځول سي. او د هغه کالو یا لوښو چې په دغه 3 شپو او ورځو کې په دغه اوبو سره پرېولل سوي دي بیرته پرېولل او پاکول لازم دي. او که داسې خواړه یا ډوډۍ موجود وي چې په دغه اوبو سره پخ سوي وي هغه دې نه خوړل کیږي. 11مه مسأله، که پر یو چا غسل واجب وو او د سلوغې د راکښلو دپاره وساته په داسې حال کې ورتاسو چې پر بدن یې ظاهري نجاست نه وو، څا نه مرداریږي. که کافر د دغه سلوغې د راکښلو دپاره ساته ورتاسو او پر بدن یې ظاهري نجاست نه وو، هم یې دغه حکم دی. او که د سلواغه راکښونکي پر بدن ظاهري نجاست وو، څا مرداریږي. او د ټولو اوبو راکښل یې لازم دي. او که په دې کې شکمن وو چې زما پر بدن نجاست وو که یا، دلته هم څا پاک دی. 12مه مسأله، که په څا کې کوچنی حیوان لکه موږک یا لوی حیوان لکه پسه ولوېدی او ژوندی راویستل سو، څا پاک دی. 13مه مسأله، که پیشي یو موږک ونیوي او زخمی یې کوي او بیا موږک ځان ځینې خلاص کوي او څا ته ولوېدی، څا مرداریږي، باید ټوله اوبه یې راوکښل سي. 14مه مسأله، که د موږک یا شرموښکۍ لکۍ پرې سوه او څا ته ولوېده باید د څا ټوله اوبه راوکښل سي. 15مه مسأله، که څا ته یو مردار شی ورولوېدی او د هغه د پیدا کولو او راکښلو دپاره ډېر کوښښ وسو خو بیا یې هم نه راویستی، اوس دې نو وکتل سي چې آیا دغه شی په خپل ځان کې پاک دی که یا. اول، که هغه شی په خپل ځان او ذات کې پاک و، نو د دغه نجاست مشتلو په خاطر په هغه شي پورې تر ټولو اوبو راکښلو وروسته څا پاک بلل کیږي. او پس له کوښښ څخه که هغه پیدا نسی نو هغه خامخا راایستل یې معاف دي. 2، که دغه څا ته لوېدلی شی په خپل ځان کې نجس وو لکه موږک یا په خپله مړ سوی حیوان یا نور نجاستونه، تر کومه وخته چې دا یقین نسی چې هغه نو اوس خاورې سوی او د بینه تللی دی، څا مردار دی. او پس له هغه څخه چې دا یقین دې حاصل سو چې اوس نو هغه خاورې سوی او نیستي سوی دی، هغه وخت کې د څا ټوله اوبه راوکښل سي، بیا نو څا پاک دی. 14مه مسأله، پس له هغه څخه چې د څا د پاکوالي دپاره لازمه اندازه اوبه راوکښل سي، څا پاک دی. دا فرق نه لري چې اوبه پرله پسې ځینې راوکښل سي یا لږ لږ. ورونو، اوس به د حیواناتو د پسخوردې احکام درته بیان سي. اوله مسأله، انسان که مسلمان وي که کافر، که پاک وي که جنوب، پسخورده یې پاکه ده، مګر هو که لاس یا خوله په نجاست لړلې وه بیا یې نو پسخورده نجسه ده. او دغه رنګه د انسان خوله هم پاکه ده. 2مه مسأله، د سپي پسخورده نجسه ده. که یوه لوښي ته وربوز ورننه ایستل په 3 واره پرېوللو سره پاکیږي، خو ښه خبره دا ده چې 7 واره پرېولل سي او 1 وار په خاورو وموښل سي. 3مه مسأله، د درنده او څیرونکو حیواناتو لکه زمری، شرموش، پړانګ او داسې نور پسخورده نجسه ده.
څلورمه مسأله د پیشي پسخورده د کراهیت سره پاکه ده، یعنی پاکه او مکروه ده. که نورې پاکې اوبه موجودې وي په دغه پسخورده دې اودس نه تازه کیږي. پنځمه مسأله که پیشي په خوړو، شیدو او نورو دغسې خوراکي شیانو کې اوربوز ووهل او د هغه څخه یو اندازه وخوړل، اوس نو دغه خوراکي شیانو خاوند که د ثروت او قدرت خاوند وو او یا داسې حالت دی چې غذا او خوړو ته ډېر ضرورت نشته، نو دغه پسخورده باید ونه خوړل سي. او کچیرې دغه خوړو خاوند غریب او فقیر وو او یا دغه خوړو ته ضرورت وو، نو که بیا وخوړل سي پروا نه لري. شپږمه مسأله که یوې پیشي موږک وخوړی او فورا یې په یوه لوښي اوربوز چخ کړه، هغه لوښي او په هغه کې پراته خواړه یا اوبه مرداریږي. او که تر موږک خوړلو وروسته یو څه وخت پر تیر سو، بیا یې په دغه لوښي کې خوله ووهل، نو هغه په لوښي کې موجود شی مکروه دی. اومه مسأله هغه کورني چرګان چې ایله وي او هرې خوا ته ګرځي پسخورده یې مکروه ده. دغه رنګه د ښکاري مرغانو لکه باز، څرخک او داسې نورو پسخورده هم مکروه ده. اتمه مسأله د هغو حیواناتو او هغو مرغانو چې غوښې حلالې وي پسخورده یې پاکه ده. نهمه مسأله هغه حیوانات چې د خلقو سره په کورو کې اوسیږي لکه مار، موږک، پسخورده یې مکروه ده. که یو موږک د ډوډۍ یا خوړو څخه یو څه وخوړل، هغه د خوړلو ځای دې وغورځول سي او د پاته خوړل پروا نه لري. لسمه مسأله د خره او غاتورې پسخورده مشکوکه ده. که بې له دغه اوبو نورې اوبه نه وي موجودې، نو باید په دغو اوبو اودس تازه سي او هم تیمم ووهل سي په اوداسه او تیمامو کې چې هر یو د مخه کې فرق نه لري. یولسمه مسأله هر هغه حیوان چې پسخورده پاکه ده د هغه خوله هم پاکه ده، او هر هغه حیوان چې پسخورده نجسه او ناپاکه ده خوله هم نجسه او ناپاکه ده. دولسمه مسأله که کورنۍ پیشي د یو چا لاس یا بل شی وسټي باید پرېولل سي. دیارلسمه مسأله د نامحرمه سړي پسخورده د ښځې دپاره یا د نامحرمې ښځې پسخورده د نر دپاره د تلذذ په حالت کې مکروه ده. محترم ورونو، اوس به د تیمم احکام درته بیان کړم. اولا تیمم په لغت او شرع کې وچشي ته ویل کیږي. د تیمم د لفظ لغوي معنا یعنی قصد او اراده، او په شرع کې تیمم د طهارت او پاکی په نیت د خاورو یا هغه شی چې د مځکې د جنس څخه وي استعمالول دي، چې په خاصه طریقه سره د حدث اکبر یا حدث اصغر د لرې کولو دپاره استعمالیږي. چې د تیمم د مشروعیت دپاره اصل او اساس دا قول د الله عزوجل دی چې د سورة المائده په 6 نمبر آیات کې فرمایي: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. او هم عینا دغه الفاظ د سورة النساء په 23 نمبر آیات کې ذکر شوی دي چې ترجمه یې داسې ده: او که تاسې اوبه نه کړې پیدا یا یې نسئ استعمالولی د مریضۍ په خاطر، نو تاسې د پاکې خاورې قصد او اراده وکړئ، لاسونه 2 واره پر ځمکه ووهئ او دغه لاسونه پر خپلو مخانو او لاسو مسح کړئ. ویې موږي پوښتنه: تیمم څنګه وهل کیږي؟ جواب: اول به د جنابت یا بیا اودسۍ د لرې کېدو نیت کوي، یا به دا نیت کوي چې لمونځ راته روا سي. بیا به دواړه لاسونه پر مځکه ووهي، په دغه لاسو به ټوله مخ داسې مسح کې چې په ټوله مخ کې دي د یوه وریښته پر اندازه داسې ځای نسي پاته چې ستا لاس دې نه وي پر تېر سوی. او بیا به دوهم وار دواړه لاسونه پر مځکه ووهي، نو به چپه لاس پر راسته لاس د ګوتو د سرو څخه د څنګلې تر آخره پورې داسې تېر کې چې هیڅ ځای نسي پاته، او بیا به په راسته لاس سره چپه لاس مسح کې، دا هم د ګوتو د سرو څخه د څنګلې تر آخره. دا تیمم سو. او دغه تیمم د غسل او اوداسه د دواړو پر ځای درېدلی سي. یعنی که پر چا غسل لازم وي او که اودس پر لازم وي،
فقط دغه قسم تیمم وهل کیږي. او اوس به د تیمامه په متعلق نور مسائل درته بیان کوم ان شاء الله تعالی. اوله مسأله، که یو څوک په دشت او صحرا کې وو اوبه هم نه دي ورسره او دا هم نه ده ور معلومه چې دلته اوبه سته او که نسته، او یا چیرې دي او هلته هم داسې څوک نسته چې د هغه څخه د اوبو پوښتنه وکړي، په دغسې وخت او حالت کې تیمم وهلی شي. او که هلته یو څوک وو او هغه د یوه شرعي کیلومتر پر اندازه چې میل ورته ویل کیږي د اوبو نښانې وویل، او غالبه ګمان همدا و چې دغه سړی رښتیا وایي، یا په یوه بله علامه سره دته دا ور معلومه سوه چې د دغه یوه شرعي کیلومتر په مسافه کې اوبه سته. اوس نو د دغه اوبو په تلاش کې وده او یا د ده ملګرو ته تکلیف او زحمت نه پېښېدی، نو په اوبو پسې ګرځېدل او تلاش کول پر ده لازم دي، او د اوبو تر طلب د مخه تیمم نه دی ورته روا. او که دا یقین وو چې په دغه اندازه مسافه کې اوبه سته، بیا نو د اوبو راوړل پر واجب او لازم دي. تبصره، د علماء کرامو د تحقیق سره مطابق یو شرعي کیلومتر 1125 متره دی، حال دا چې معمولی کیلومتر فقط 1000 متره دی، خو شرعي کیلومتر 125 متره تر زیات دی. دوهمه مسئله، که د اوبو ځای ور معلوم سو مګر یو شرعي کیلومتر لري وو، نو د اوبو راوړل نه دی پر لازم بلکې تیمم ورته روا دی. درېیمه مسئله، که یو څوک د ښار او آبادۍ څخه د 1 کیلومتر پر اندازه لري وو او تر دغه 1 کیلومتر نږدې اوبه نه وي، که دغه سړی مسافر وي یا نه وي تیمم ورته روا دی. څلورمه مسئله، که په لار کې پر څا پېښ سو مګر هلته رسۍ او سلواغه نه وه، بیا هم تیمم ورته روا دی. پنځمه مسئله، که یو چا په دشت او صحرا کې اوبه پیدا کړې مګر دا اوبه دونه وې چې په اوداسه کې د پریوللو اندامونه تر یوه وار زیات نه په پریولل کېده، تیمم نه دی ورته روا بلکې دغه اندامونه دي یو وار پرېمینځي او پر سر دې مسحه وکړي او د اوداسه سنت دې پرېږدي. او که اوبه تر دغه هم لږ وې چې یو وار یې لا اندامونه نه په پریولل کېده، نو بیا دې تیمم ووهي. شپږمه مسئله، که د اوبو د استعمالولو په واسطه مرض زیاتېدی او یا صحت ځنډېدی، هغه مریض دې تیمم ووهي. که یوه مریض ته مطلقاً د اوبو استعمال ضرر ورساوه، هغه هم تیمم وهلی شي. که یو چاته د یخو اوبو استعمال ضرر ورساوه، اوبه دې تودې کړي، او که د اوبو د تودولو وسایل نه وه، بیا هم تیمم ورته روا دی. اومه مسئله، که اوبه تر 1 کیلومتر نږدې وي، ښځې ته د شرم او حیا په خاطر دا نه ده روا چې تیمم ووهي، بلکې څونه چې ممکنه وي ستر او حجاب دې وکړي، اوبه دې راوړي، په یوه ګوښه ځای کې دې اودس تازه کړي او لمونځ دې ادا کړي. اتمه مسئله، تر کومه وخته چې ولمونځ کوونکي ته اوبه نه پیدا کېږي، تیمم دې وهي او لمونځ دې ادا کوي، او هیڅ وخت دې تشویش او وسوسه وځان ته نه پیدا کوي چې آیا دا لمونځونه به مې صحي وي که یا. نهمه مسئله، که اوبه په قیمت خرڅېدلې او دغه مسافر سړي تر خپل سفر خرڅ زیاتې پیسې درلودې او د اوبو قیمت هم د روزې نرخ سره برابر وو، اوبه دې رانیسي، تیمم نه دی روا. او که تر سفر خرڅ زیاتې پیسې نه درلودې یا پیسې یې درلودې خو اوبه تر خپل قیمت ګرانې وې، دلته نو تیمم وهل روا دي. لسمه مسئله، که هوا دونه یخه وه چې اودس یا غسل د مریضۍ سبب ګرځېدی، تیمم روا دی. 11مه مسئله، که د یو چا د بدن ډېره حصه زخمي وه یا یې بدن تڼاکې او دانې وو، تیمم دې ووهي او لمونځ دې ادا کړي. 12مه مسئله، که یو چا په دشت او بیابان کې تیمم ووهه او لمونځ یې ادا کړي، حال دا چې د هلته نږدې اوبه پیدا کېدلې مګر دی نه و په خبر، لمونځ او تیمم یې دواړه صحیح دي او د اوبو تر پیدا کولو وروسته د لمانځه راګرځول نشته. 14مه مسئله، که یو څوک پر لارې د یو څو نفرو سره ملګری و، ملګرو یې اوبه درلودې
خو د ده سره نه وي، اول دې د هغو څخه اوبه وغواړي، که هغو اوبه ورکړې او داس دې تازه کړي، او که اوبه نه ورکولې تیمم دې ووهي، لمونځ دې ادا کړي. او که د ده دا ګمان وو چې ملګري یې اوبه نه ورکوي، پر لارې جنګونه سره کړي وه، تیمم یې وواهه او لمونځ یې ادا کړي، خو پس له لمانځه اوبه ځینې وغوښتې او هغو اوبه ورکړې، باید بیرته اودس تازه کړي او لمونځ را وګرځوي. 14مه مسئله، که د یو چا سره په یوه بوتل یا ډبه کې د زمزم اوبه سره وي، تیمم وهل نه دي ورته روا، بلکې په هغو اوبو دي اودس تازه کړي، مګر که هغه اوبه دونه لږ وي چې د اوداسه اندامونه یو وار هم نه په پرېولل کېده، بیا نو تیمم ورته روا دی. 15مه مسئله، که یو چا د چښلو اوبه درلودې او هغه دونه وي چې د ده تر چښلو نه اضافه کېدې، تیمم ورته روا دی. 14مه مسئله، که یو جنوب سړي ته غسل ضرر رساوه او داسه ضرر نه ورساوه، باید د لمانځه دپاره اودس تازه کړي او د غسل په عوض کې دې تیمم ووهي. 15مه مسئله، که یو چا وغسل او اوداسه ته ضرورت درلودی، یو تیمم یې د دواړو دپاره کافي دی. ښه، تیمم پر څه شي وهل کېږي؟ اوله مسئله، ځکه او هر هغه شی چې د مځکې د جنس څخه وي پر هغه تیمم روا دی. ورونو، هر هغه شی چې په اور نه سوځل کېږي یا نه ویلې کېږي یا نه سره خلاصېږي، هغه د مځکې د جنس څخه دی، او هر هغه شی چې په اور سوځل کېږي یا ویلې کېږي یا سره خلاصېږي، هغه د مځکې د جنس څخه نه دی، او پر ایرو تیمم وهل نه دي روا. 2مه مسئله، پر لوښو چې د مسو، برنجو، سشې یا نورو دغسې شیانو څخه جوړ سوي وي، یا ټوکر او کالو، تیمم نه دی روا، مګر که بیا پر دغو شیانو دونه ګرز پروت وو چې د لاس وهلو په وخت کې دوړه پورته کېده، تیمم روا دی. د خاورو پر لوښي تیمم روا دی، که ګرز پر پروت وي که نه وي. 3مه مسئله، پر ډبره که څه هم هیڅ ګرز باندې نه وي او پر خښته تیمم روا دی. 4مه مسئله، پر خټو تیمم روا دی، مګر مناسب نه دی، نو که بې له خټو بل شی نو موجود، نو دی یو اندازه خټه په یو ټوکر کې کښېږدي چې وچه سوه، بیا دې پر هغه تیمم ووهي. 5مه مسئله، که پر مځکه بول یا بل نجاست توی سوی وو او بیا د لمر په واسطه د هغه نجاست بوی او آثار د بینه تللي وه، مځکه وچه وه، بیا هم پر هغه مځکه تیمم نه دی روا، مګر پر هغه مځکه لمونځ ادا کول روا دي. 6مه مسئله، لکه څرنګه چې د عذر په وخت کې د اوداسه په بدل کې تیمم وهل روا دي، دغه رنګه د غسل په بدل کې هم تیمم وهل روا دي، او د اوداسه او غسل دپاره یو قسم تیمم وهل کېږي. 7مه مسئله، که یو چا و بل ته د ښوولو دپاره تیمم ووهه او د ده په خپله د تیمامه نیت نه و، نو د ده تیمم نه صحیح کېږي، ځکه نیت په تیمامه کې فرض دی. 8مه مسئله، د تیمامه دپاره فقط دونه نیت کافي دی چې دا اراده ولري چې د پاکۍ د حاصلولو دپاره تیمم وهم یا د لمانځه د ادا کولو دپاره تیمم وهم. 9مه مسئله، که یو چا تیمم ووهه او لمونځ یې ادا کړي، پس له هغه څخه یې اوبه پیدا کړې، د لمانځه راګرځول نه دي پر لازم. 10مه مسئله، که د یو چا څخه اوبه 1 کیلومتر لرې وي، مګر وخت دونه تنګ دی چې دی اوبو ته ورسېږي، د لمانځه وخت تېرېږي، لمونځ یې قضا کېږي، بیا هم تیمم نه دی روا، باید اوبو ته ورسي او اودس تازه کړي، بیا نو د لمانځه وخت که پاته و ډېر ښه لمونځ دې ادا کړي، او که د لمانځه وخت تېر سوی و قضا دې راوړي. 11مه مسئله، که د یو چا دا امید و چې شاید د لمانځه په آخر وخت کې اوبو ته ورسېږم یا یې پیدا کړم، نو دې د لمانځه په اول وخت کې تیمم نه وهي، بلکې لمونځ دې وځنډوي. نو که د لمانځه په آخر وخت کې اوبو ته ورسېدی او پر پېښ سو، ډېر ښه، او داس دې تازه کړي او لمونځ دې ادا کړي، او که اوبو ته نه ورسېدی، نو دې تیمم ووهي او لمونځ دې ادا کړي.
که دغه سړي د وخت په اول او شروع کې تیمم وواهه او لمونځ یې ادا کړي جائز او روا ده. خو د اوبو د پیدا کولو په امید باید لمونځ و مکروه وخت ته ونه ځنډول سي. 12مه مسئله، که اوبه وې مګر سړی پر دې بیرېدی که زه اودس تازه کوم موټر یا ریل ګاډي راڅخه ځي او زه پاتېږم، یا هلته د چینې سره مار یا بل څیرونکی حیوان موجود وو، تیمم روا دی. 14مه مسئله، که یو چا د خپل سفر په سامان کې د اوداسه دپاره اوبه درلودې خو هغه یې هېرې وې، تیمم یې وواهه او لمونځ یې ادا کړي. وروسته یې اوبه ور په یاد سوې، د لمانځه او اوداسه راګرځول نه دي پر واجب. 14مه مسئله، په هر هغه شي سره چې اودس ماتیږي تیمم هم په ماتیږي. اضافه پر هغو قدرت پر اوبو هم تیمم ماتوي، یا اوبه پیدا کړي یا د مریضۍ څخه جوړ سو، اوس د اودس تازه کولو یا د غسل کولو قدرت یې پیدا کړي نو یې تیمم مات. که یو چا تیمم وواهه او بیا پر لارې رهي وو او بیا و اوبو ته دونه ورنږدې سو چې تر یوه شرعي کیلومتر مسافه لږ وه، د دغه اوسه څخه یې لا تیمم مات دی. 15مه مسئله، که یو چا د اوبو د نیستوالي په خاطر تیمم وواهه او بیا په داسې مریضي سره مریض سو چې د اوبو استعمال ضرر ورساوه او بیا یې اوبه پیدا کړې، هغه اول تیمم یې باطل دی، باید د مریضۍ په خاطر بل تیمم ووهي، ځکه اول تیمم یې د اوبو د نیستوالي په خاطر و، اوس یې اوبه پیدا کړې، هغه تیمم مات، اوس دې د مریضۍ په خاطر بل تیمم ووهي. 14مه مسئله، که یو چا و غسل ته ضرورت درلودی غسل یې وکړي خو د بدن څخه یې یوه حصه وچه پاته سوه او اوبه تمامې سوې، باید تیمم ووهي او هر وخت چې اوبه پیدا کړي هغه وچ پاته سوی ځای دې پرېمینځي. 15مه مسئله، که د یو چا بدن یا کالی مردار و او دغه سړي و اوداسه ته هم ضرورت درلودی خو اوبه دونه نه لري چې دواړه کاره په وکړي، نو بدن یا لباس دې پرېمینځي او د اوداسه پر ځای دې تیمم ووهي. محترم ورونو، اوس به د موضوع د مسح احکام درته بیان کم. اوله مسئله، که یو څوک اودس تازه کړي او بیا موزې یا داسې جرابې چې ټوله چرمي وي یا د چرم تلی ور لوېدلی وي په پښه کې، نو دغه سړی که د بل وار دپاره اودس تازه کول غواړي ده ته دا روا ده چې پر دغه موضوع یا هغه چرمي جرابو مسح وکړي. 2مه مسئله، که موزه دونه کوچنۍ یا لنډه وه چې بیجلکې نه پټولې مسح نه ده پروا. دغه رنګه که یو چا د بیا اودسۍ په حالت کې موزې په پښه کړې او بیا یې غوښته چې اودس تازه کړي پر موضوع یې مسح نه ده روا، بلکې موزې به کاږي او پښې به مینځي. 3مه مسئله، د مسافر دپاره پر موضوع د مسح کولو موده 3 شواروزه ده او د مقیم دپاره 1 شواروز ده، خو دغه موده د هغه وخت څخه شروع کیږي چې سړی بیا اودسه سي. یعنی یو سړی کامل اودس تازه کړي، پښې یې پرېولې، موزې یې په پښه کړې، بیا چې هر وخت یې اودس مات سو د موضوع د مسح موده د هغه وخت څخه شروع کیږي. مثلا یو سړی مسافر و، مازدیګر یې اودس تازه کړي او بیا یې موزې په پښه کړې، د ماخوستن د لمانځه پر وخت بیا اودسه سو، نو اوس دته د ماخوستن د لمانځه څخه تر 3 شواروزو پورې د مسح کول روا دي او د مقیم دپاره پر دغه ترتیب 1 شواروز مسح روا ده. 4مه مسئله، که پر یو چا غسل لازم سو نو پر موضوع مسح کول نه دي ورته روا، باید موزې وکاږي او غسل وکړي. 5مه مسئله، د موضوع په مسح کې د موضوع لوړ طرف مسح کیږي نه د موضوع تلی. 6مه مسئله، د موضوع مسح په داسې ډول سره کیږي چې د لاس ګوتې به په اوبو سره لندې کی او پر موزه سربیره به د پښو د ګوتو د سرو څخه د لوړې وخواته کش کی، د لاس ورغوی به پر موزه نه ایږدي. 9مه مسئله، د موضوع پر تلی یا بغلو یا د موضوع پر شا مسح نه دروا، او که یو چا د موضوع پر مخ په اوږدو نه بلکې په بره مسح وکړه، مسح یې صحیح ده خو د سنت طریقې څخه مخالفه ده. 8مه مسئله، د درو ګوتو پر اندازه
پر هر موضع مسح کول فرض دی که د مسح اندازه تر دغه لږ وه مسح یې نه صحیح کیږي. نهمه مسئله په هر هغه شي سره چې اودس ماتیږي د موضوع مسح هم په ماتیږي، خو پر هغو سربیره د یوې یا دواړو موضوع په ختلو سره او د مسح د مودې په پوره کېدلو سره مسح ماتیږي. لسمه مسئله که د یو چا د مسح وخت پوره سو او اودس یې درلودی موزې دې وکاږي فقط پښې دې پرېمینځي، د ټوله اوداسه تازه کول نه دي پر لازم. یولسمه مسئله که یو چا پر موضوع مسح وکړه او بیا یې یوه پښه په اوبو کې داسې ولوېده چې موزې ته یې اوبه ورغلې او په دغه اوبو سره ټوله پښه یا تر نیمایي زیاته لنده سوه، مسح یې باطله ده، باید دواړې موزې وکاږي او دواړې پښې پرېږدي. دولسمه مسئله که موزه دونه څیرې وه چې د تګ په وخت کې د پښو د درو کوچنیو ګوتو پر اندازه سره خلاصېدل پر هغو موضوع مسح نه ده روا، او که تر دغه کم څیرې وه بیا نو مسح پر روا ده. دیارلسمه مسئله که د یوې موزې کوک یا ټکان خلاص سوي وه یا سپخېدلې وه خو پښه نه تر معلومېدل مسح پر روا ده، او که د تګ په وخت کې د پښې د درو کوچنیو ګوتو پر اندازه پښه پکښې معلومېدل خو بې له تګه پښه نه معلومېدل بیا هم مسح نه ده پر روا. څوارلسمه مسئله که په یوه موزه کې څو ځایه لږ څیرې وه، اوس نو وګوره که دغه څیرې ځایونه سره یو ځای کې د درو کوچنیو ګوتو پر اندازه کېده مسح نه ده پر روا، او که تر دغه کم وه بیا نو مسح پر روا ده، خو د دوو موضوع څیرې ځایونه نه سره یو ځای کېږي. پنځلسمه مسئله که یو مقیم سړی چې پر موضوع یې مسح کړې وي د مخه تر دې چې یو شوه روز یې پوره سي مسافر سو 3 شوه روزه دې مسح کوي، او که د وخت تر پوره کېدو وروسته مسافر سو موزې دې وکاږي او دواړې پښې دې پرېمینځي بیا نو 3 شوه روزه وده ته اجازه ده د مسح. شپاړسمه مسئله که مسافر سړی چې موزې یې په پښه دي د مخه تر دې چې یو شوه روز یې پوره سي مقیم سو نو کم وخت چې یو شوه روز یې پوره سو موزې دې وکاږي. اوولسمه مسئله پر جرابو مسح نه ده روا، خو هغه وخت دا پر روا ده چې ډېرې پونډې وي تر داسې اندازې چې لوند لاس پر تیر کې اوبه یې و هغه بل طرف ته نه وځي او ډېر تک پکښې کېدلی سي، او د دغه پونډوالي په خاطر چې د پښو څخه یې وکاږي جګې درېږي او یا د چرم څخه جوړې سوي وي یا د چرم تلی ورلوېدلی وي، پر دغه قسم جرابو مسح روا ده. پر دغه نورو نازکو جرابو قطعا مسح نه ده روا. اتلسمه مسئله پر لنګوټه، خولۍ، رویبند او دسکلو مسح نه ده روا. نولسمه مسئله که د یو چا یوه پښه ټوله یا د پښې ډېره حصه د موضع څخه راووتل د دواړو پښو مسح یې ماتیږي، دواړې پښې به د موضع څخه راباسي او مینځي به، ځکه مسح او پریولل نسي سره یو ځای کېدلی چې پر یوه پښه مسح او بله پښه دې پریوللې وي. محترم ورونو، اوس به هغه شیان یا کارونه درته بیان کم چې د هغو په واسطه پر یو چا غسل لازم او فرض کیږي. 4 شیان د غسل فرضونکي دي. اول د هغه منیو راوتل چې خوند او غورځېدل ورسره وي. دوهم د نر تناسلي عضوه په مقابل عضوه ننوتل. دریم د حیض د مودې تیرېدل او د وینې درېدل. څلورم د نفاس د وینې درېدل. اوله مسئله که یو څوک د خوب څخه راویښ سو پر لباس یا بدن یې منی ولیدل غسل پر لازم دی، دا فرق نه لري چې د احتلام خوب یې په یاد دی یا نه دی. ورونو، یوه د یادونې وړ خبره، هغه اوبه چې د نر یا ښځې د تناسلي عضو څخه راوځي بې له بولو پر 3 قسمه دي. اول مزي، دوهم ودي، دریم مني. مزي هغه اوبه دي چې د ښځې سره د شوخۍ او د سپازیو په وخت کې راوځي او طرفین د جماعو په فکر کې کیږي. د دغو اوبو د راوتلو په واسطه غسل نه لازمیږي، البته اودس په ماتیږي. او ودي بیا هغه اوبه دي چې پس له بولو څخه خړې ګاټه اوبه د اعصابو د سستۍ او کمزورۍ په خاطر د انسان څخه راوځي
چې د دغه اوبو حکم هم داسې دی لکه د مزیو، یعنی غسل نه لازموي او د سپماتیږي. منی بیا هغه اوبه دي چې د جماع په وخت کې یا د شهوتي نظر او شهوت په وخت کې په خوند او غورځېدلو سره د انسان څخه راوځي، چې د دغه اوبو یا منیو راوتل غسل لازموي او فرضوي. اوله مسأله، حیض عبارت د هغه وینې څخه دی چې ښځه یې هره میاشت ویني. حیض یعنی میاشتنی عادت چې د حیض کمه موده 3 شواروزه ده او ډیره موده 10 شواروزه ده. تر 3 ورځو کم او تر 10 ورځو زیات ته حیض نه ویل کیږي. دوهمه مسأله، یعنی هغه د مریضي دي. دوهمه مسأله، نفاس هغه وینه ده چې د اولاد تر پیدا کېدو وروسته یې ښځه ویني. د نفاس لږ او کمه موده اندازه نه لري او نه ده معلومه، شاید 1 یا 2 ساعته وي، شاید ډیره سي. ښځه چې هر وخت د نفاس د وینې څخه پاکه سي باید غسل وکړي، خپل منځ او نور عبادتونه وکړي، که څه هم 1 ساعت تر ولادت وروسته وي. خو د نفاس لو او اوږده موده 40 ورځې ده. نفاس تر 40 ورځې نه اضافه کیږي. که تر هغه وروسته وینه موجوده وه، ښځه به خپل منځ او اودس کوي. درېیمه مسأله، که د یوې کوچنۍ انجلۍ سره جماع وسي، پر هغه انجلۍ غسل نه لازمیږي، خو پر سړي غسل فرض دی. که یو چا خوب لیدي چې جماع کوي او یا په خوب کې جماع وکړه او وروسته چې راویښ سو د منیو هیڅ اثر یې ونه لیدي، غسل نه دی پر لازم. او که پر کالو یا بدن منی ولیدل نو غسل پر لازم دی. که هیڅ خوب نه ولیدلی خو پس د راویښېدو یې پر کالو یا بدن منی ولیدل هم غسل پر لازم دی. پنځمه مسأله، که د یوې ښځې څخه پس له غسل کولو هغه د میړه منی راتوی سي، بل غسل نه دی پر لازم. شپږمه مسأله، که د یو چا څخه د مرض یا بل علت په واسطه بې له خوند او غورځېدلو منی راووځي، غسل نه پر لازمیږي مګر هو او داسې مات سو. اومه مسأله، که میړه او ښځه په یوه ځای کې سره بیده وه او پس له راویښېدو د یوه پر کالو منی ولیدل سوه، احتیاطا باید دواړه غسل وکړي، ځکه دا نه ده معلومه چې منی د کم یو دي. اتمه مسأله، که یو کافر مسلمان سو، د هغه د پاره غسل کول مستحب او ښه کار دی، په دې شرط چې د اسلام تر قبلولو د مخه به غسل نوی پر لازم سوی، ورنه بیا نو غسل پر فرض او لازم دی. نهمه مسأله، هر هغه څوک چې غسل پر لازم وي، که وغواړي چې تر غسل کولو د مخه یو شی وخوري یا وچشي، نو ښه خبره دا ده چې لاس او خوله پرېمینځي، او که نه پرېولل هم کومه ګناه نه لري. لسمه مسأله، هر هغه څوک چې غسل پر لازم وي، هغه لره د قرآن مجید ویل او د قرآن مجید مسح کول او مسجد ته داخلېدل حرام دي، خو کلمه ویل، درود ویل او د الله عزوجل ذکر کول ورته روا دي. یولسمه مسأله، د تفسیر او فقه کتابونه بې له غسل او اوداسه مسح کول مکروه دي. محترم ورونو، اوس به د نجاست اقسام او د هغو د پاکولو طریقه درته بیان کړم. نجاست پر 2 قسمه دي، اول غلیظه، دوهم خفیفه. نجاست غلیظه و هغه ته ویل کیږي چې د هغه مرداروالی زیات او شدید وي، او حکم یې دا دی که پر کالی یا بدن ولویږي، که ډیر وي که لږ باید پرېولل سي. او نجاست خفیفه هغه دی چې د هغه مرداروالی سپک او خفیف وي. د هغه د پرېوللو دپاره بله طریقه ده. اوله مسأله، وینه، بول، غایط، منی، شراب، د څیرونکو حیواناتو غایط او بول، د خوږ غوښې، د خوږ وریښتان، د خوږ هډوکي، د ټولو حیواناتو غایط، د خانگی چرګانو او هیلیو غایط، د هغه حیواناتو بولی چې غوښې حرامې وي، د هغه حیوان غوښې چې بې له حلالېدو په خپله مړ سوی وي، د په خپله مړه سوي حیوان پوست، د شیدې رودونکي کوچني بولی، دا ټوله نجاست غلیظه دي چې پرېولل یې حتمي او ضروري دي. دوهمه مسأله، د هغو مرغانو غایط چې د هغو غوښې حرامې وي او د هغه حیواناتو بولی چې د هغو غوښې حلالې وي، نجاست خفیفه دي. درېیمه مسأله،
بې له خانګي چرګانو او هیلیو نور د ټولو هغه مرغانو چې غوښې حلال وي غایت یې پاک دی. څلورمه مسأله نجاست غلیظه کنری او رقیق وي لکه بولی شراب او داسې نور یعنی بهیدونکی وي او بدن یا لباس په ولړل سي د یوه درهم یا ارغوي پر اندازه معاف دي. یعنی که بیله پریوللو لمونځ ورسره وسي دغه لمونځ روا دی مګر پریولل یې ښه کار دی. او که د ارغوي یا درهم تر اندازې زیات وي بیا نو پریولل لازم دي. او که دغه نجاست غلیظه جامد وو جسم یې درلودی لکه غایت او خوشایی او داسې نور نو د 4.5 ماشو په وزن یا د 6 نخودو په وزن معاف دي. د 6 نخودو پر اندازه نه بلکې د 6 نخودو په وزن معاف دي او تر دغه اضافه باید پریولل شي. ورونو د معاف څخه مقصد دا دی چې دغه اندازه نجاست سره لمونځ کېدلی شي. دا معنا نه لري چې د هغه سره لمونځ مکروه هم نه دی بلکې که نجاست پر دغه اندازه وي لرې کول یې واجب دی او که لرې نسي نو لمونځ مکروه تحریمي وګرځېدی. او که نجاست تر دغه اندازه کم وو لرې کول یې سنت دی او که لرې نسي نو لمونځ مکروه تنزیهي ګرځي. او که تر دغه اندازې زیات وو پریولل یې فرض دی او که لمونځ ورسره وسي هغه لمونځ باطل دی. په نجاست خفیفه کې هم د معافوالي په خاطر دغه حکم او معنا ده. لطفا فتا واړوه.